بسم الله الرحمن الرحیم. راځو بیا د تیر په څیر په دې مکس پلیئر کې په یو دوه سټینګونو کار کوو چې کله زه راشم د مکس پلیئر ته. په دې مکس پلیئر کې چې دی کله زه راشم د دې ځای نه او یو څه ډیټا چې دی موږ د دې ځای نه دا رینیم کوو، نو موږ دا رینیم کولی او ډیلیټ کولی شو. زه غواړم چې دغه څوک راشي او دغه ډیلیټ بټن او دغه د رینیم بټن چې دی د دې ځای نه چې ختمه کړي. نو دا وګورئ تاسو چې دی د دې ځای نه دا به زه دلته ورته ولیکم او ختم به یې کړم. نو څنګه به یې ختمومه؟ زه به راځم دلته سیټینګ ته او په سیټینګ کې به چې دی تاسو اول ګوره زه دا رینیم حالت نه خلاصوم. سیټینګ ته به راشئ. په سیټینګ کې چې دی تاسو به دلته راشئ دلته به راشئ تاسو دی جنرل ته او په جنرل کې چې دی تاسو الاو ایډیټینګ ته دا ټیک مارک به د دې ځای نه لرې کړئ. چې کله تاسو دلته د دې ځای نه دا ټیک مارک لرې کړئ او زه راشم دلته بېرته شاته. اوس که دلته زه په دې باندې ګوته کلکه ونیسم نو ما سره چې دی د دې ځای نه دغه دواړه سیټینګز چې دی د دې ځای نه دا دواړه کمانډونه ما سره هیډن شول او پټ شول. زه غواړم چې بیرته یې راولم. نو تاسو به راشئ د دې ځای نه په دې درې ټکو به کلیک کوئ، بیا به دې سیټینګ ته راشئ او په سیټینګ کې چې دی تاسو به راشئ دې لیست ته او په لیست کې چې دی تاسو به لیست ته نه وبخئ، تاسو به راشئ دې جنرل ته او جنرل کې به تاسو الاو ایډیټ ته به ټیک مارک آن کړئ او بیا چې دی د دې ځای نه زه کله راشم دلته زه وګورم دلته چې اوس زه کله کلیک کوم په دې باندې نو ما سره چې دی دا په هماغه قضیه کې راغلل څنګه چې مخکې وو. زه غواړم چې یو سیټینګ بل وکړم. سیټینګ بل هغه کوم سیټینګ دی چې کله زه راشم دلته چې دی د دې ځای نه الاو ایډیټینګ زه غواړم چې دا کامرا فولډر چې دی دا زه د دې ځای نه هیډن کړم. نو دا چې کله تاسو راشئ هیډن کوئ د دې لپاره به راځئ دې درې ټکو ته، بیا به راشئ چې کله دې درې ټکو ته راغلئ بیا به راشئ دې سیټینګ ته او په سیټینګ کې چې دی تاسو به راشئ دلته دې جنرل ته په لیست کې به راشئ، لیست ته به راشئ او لیست کې چې دی تاسو به دغه ټیک مارک ولګوئ د دې ځای نه او دا به تاسو اوکې کوئ. زه راځم دا د دې ځای نه اوکې کوم، دا یو ریفریش کوئ دغسې په دې شکل سره. زه غواړم دا هیډن کړم نو تاسو به دا ګوته پې کلکه ونیسئ رینیم حالت ته به یې راشئ او دلته چې دی تاسو به راشئ د دې ځای نه دلته به راشئ او دغه ډاټ باندې به تاسو کلیک کوئ، دا به اوکې کوئ. نو اوس وګورئ تاسو سره هغه موږ سره شته دی. ګوره بیا زه راځم دا یو د دې ځای نه پټومه. یو ګوره دلته به راشئ تاسو دلته وګورئ دلته بیا زه راځم او دا مې ایډیټینګ کړه. نو چې کله زه دا ایډیټ کوم چې کله زه دا ایډیټ کړم او دلته ما یو ډاټ ورته ولګوو نو زه راځم دلته چې دی تاسو دې درې ټکو ته راشئ، بیا سیټینګ ته راشئ او په سیټینګ کې چې دی تاسو دې لیست ته راشئ او په لیست کې چې دی تاسو به راشئ دلته لاندې دا ټیک مارک چې دی د دې ځای نه موږ لرې کړو چې زه کله زه دا لرې کړم نو تاسو وګورئ موږ سره چې دی دغه دواړه فولډر چې د دې ځای نه هیډن شول او پټ شول. نو د دې لارې نه دا موږ کولی شو. بیا زه راولم بیرته یې راولم خپل عادي حالت ته. تاسو به دې درې ټکو ته راشئ، بیا به راشئ دې سیټینګ ته او سیټینګ نه وروسته به تاسو بیا راشئ دلته به دې لیست ته او لیست کې به راشئ دا ټیک مارک به د دې ځای نه ولګوئ او دا به یو ځل یې ریفریش کړئ چور به د دې ځای نه ووځئ داسې. بیا به د مکس پلیئر ته راشئ او په مکس پلیئر کې چې دی تاسو به راشئ دلته وګورئ هماغه ټکي لګېدلي صرف دا ټکي به موږ ختم کړو چې په دې به ګوته کلیک ونیسئ دا به ختم کړئ، ګوته باندې کلیک کړئ بیا به راشئ دې رینیم ته او په رینیم کې چې دی تاسو به دلته راشئ د دې ځای نه دا به دا ډاټ چې دی دا به د دې ځای نه ختم کړئ او دا به اوکې کړئ او بیا به راشئ دا به ګوته کلیک ونیسئ داسې، بیا به راشئ دلته دې رینیم ته او دا چې دی تاسو به د دې ځای نه بیا هم چې کوئ دا به ډیلیټ کوئ ختم به یې کوئ او دا به چې دی موږ سره بېرته خپل عادي حالت ته راشي. نو دغه دوه سیټینګونه نو هیله ده چې دا ویډیو تاسو خوښه شوي او دغه ویډیو تاسو په خپلو موبایلونو کې چې دی عملاً استعمال کوئ او زموږ د یوټیوب چینل ځان سره سبسکرایب کړئ. د الله تعالی